یاره لالا د اختر خو مرانې جوړ د ساروي به څنګه چل کوو یاره خبره دې ټیک د څاروي مه اخیسته غواړې خو داسې ملګری نشته چې په څاروي باندې پوهېږي که نه یاره یاره تاسې ملګری مې دی که نه د ټپ سوداګر دی نو بس داسې چل وکړو چې مازدیګر ورپسې ورشو داسې بې له ځان سره په مخه کړو صحیح ده که نه خو ته داسې چل وکړه چې تا هغه فریج یوسه فریج خراب دی ټیک ده صحیح ده تا هغه فریج یوسه چې مازدیګر نه راوزګار شو بس په هغه پسې به ورشو بس دا دی اوس ورلم په مخه به یې ویسم ځه څنګه چل دی کور مور لرې دی که نږدې دی یاره بس دغه کور دی ها ده صحیح ده راځه ورشه بس ور ورته ووایه یاره خو نور ډېر تېز دی ګرمي ده یار وعلیکم السلام څنګه راغلی یاره ساروی هم اخیستو مونږ چې راسه ساروی راسه وګورې وراله والیان ولې نه مړه ساروي نه اتیان خو بدله والما هله ولې پاتیانو قرباني کېږي هسې مثال مې در کو که نه یاره وابلو ولې نه تابعدار درکړم تابعدار نو بس اوس خو وزګار یې که نه زه خو یم چې په منډه وباسم ما دا دسکلی او بس نه بس ته چې اوس کوم به راته هلته په روډ کې ولاړ یو بس بیا راوځه صحیح ده وځو وا صحیح ده زه چیس کم ودرېږئ زه ودرېږم ټیک ده صحیح ده صحیح وزګاري ولې یار ما چې یو څاروی راغلی څاروی یاره هغې اویس سره مې ګپ شپ تېوستان یو 10 منټه مخکې راپسې هغه راغلی او چې مې دقه وسکله اوس د هغوی سره ځم او زه ګورم به لکه چېرته چانس ولګېد نو بیا به درته زنګ بس یې وګورئ صحیح ده روغله زه د هغوی سره ورځم او که چېرې راسره سکې نه بس په مخه دې هلکه اویسه تا ته مې مو دې رور ته دې مې یم ګورې ریټ به زه کوم ښه په ریټ کې به خبرې نه کوم صحیح ده که نه او ما ته یې پرېږده وزیر له په خپله خوښالمه دی د څاروي د خرڅ دي او دې دا د خرڅ دي دې څه ریټونه دي یا د دې 1,20,000 دي او د دې 1,15,000 دي او د دې د دې خو 80,000 روپۍ دي دې د خو غاور کړی ښکاري مړه دا خو نه لګي نه مړه غاور کړی پکې نه ښکاري د دې بیه وکړه چې دا دې نه والي بس ما خو تاسو ته داسې ریټ وویل چې د بل نه به 2,000 ارزان وي هلکه 1,00,000 کې ورڅه خبره وکړه که یو کې ورکوي بس وابلو که نه ته ما ته پرېږده و زه یم که نه زه دله خبره کوم که نه زه راوستی تا دې ګوره د دې سړي دا ریټونه راته ښه ښکاري او ګوره څاروي ډېر ګران دي ها نه د ریټ تېز دی راځئ زه له لالم بل ځای کې به وګورو راځئ د دې ریټ تېز دی راځئ زه نو په تاسو یې نه خرڅوم هلکه مړ هسې نه بغیر څاروي هم پرېږدي یاره الله دې خیر وکړي امیر خان لاله راوستي تاسو راځئ خو وینئ ګوره ما راته وي دا هغه هلک ډېر ښه ریټونه وکړو تا پسې هسې اخوا دېخوا وکړله راځه د ده د هغې نه ښه ریټونه دي راځئ وینئ راځئ ووایم یاره نو باندې به درکمه دا به په 25 درکم دغه چې کوم دی نو په 31 به درکمه وا به دله درکمه په 160 یاره ریټونه خو ډېر تېز دي یاره تاسو سره کلي کسان یې څاروي پاک دي نو څارو کې ځان خوښوئ تاسو سره به ګزاره د دې یو څه ریټ دی دا په 25 به درکم یاره زه خو یم په 1,00,000 کې پرېږدوه 1,00,000 کې مثلا نو کو تا ته انصاف دی نو ته څه وې پخې خبرې کوه مړه پخې خبرې کوه چې څاروي دي څاروي ته ګوره غښ کړی څاروی دی چا نه په لاک کې داسې 12 راځي ما کومه بس راکړله نه دا چې کوم دی ډېر ګران شوی په دغه تاوان کوي بس زه صحیح ده یاره راځئ بل ځای کې به وګورو بل ځای کې وګوره چل نه پوهېږئ څارو ته وګورئ داسې پاک څاروي په کوم ځای کې به بیا مو وایي
مړه دا څاروي څومره ښکلي ماشاءالله باد څاروي وه هغه دې پرېښوده دویمه سودا ده یاره زه بېپاري یم ته زما نه ښه پوهېږې مړه هسې نه داسې م پرېږدې دغه یاره ده راځئ راځئ اخلو که نه راځئ مړه لکه دا څاروي د خرڅ دي د دې څه څه ریټونه دي یار دغه تورې 15,000 دي د دې وي 15,000 دي او د دې 25,000 روپۍ دي دا درې خرڅ دي د دې 25,000 هوا دغه وایم لږ زر روپۍ به دله درکړمه او ایسته یې راکړه نه بای په 10,000 نه کېږي تاسې روټونه شرمئ مه کوه ځه هلکه بس 12 دا 1000 روپۍ پکې دغه واله سبا له اختر دی بس دې د اختر مخې ته ګوره ستا دې ریټ ته وګوره څاروي دومره ګران دي شته دی نه میلاویږي نه ماله دا 1000 روپۍ پکې ونیسه زما په 12 نه یاره په دې مې نه یلم او دا تاسو څه للی دا قربانۍ ده د څو کسانو باندې 15 کسه باندې لکه د ظالم بچو دا به تاسو خورئ که خلکو له بیا ورکوئ قرباني ده مړه بس چاله به ورکو لګه لګه خو بس را کراله مه کوه نه یاره په تاسو نه خرڅو دا یې نه خرڅوي څه کوو یار راځئ چیزونه لکه مړه دا دې څه شی راوستې دا خو ماته چې تر چرګانو بېپارې ښکاري مړه بس خلکو یې ډېر صفتونه کول نه دا څه د خټکو چوپال ته د خلکو په خوله پسې ځې دغه د سبا اختر دی او د قربانۍ د څاروي پته نه لګي مړه ټینشن مه کوئ څاروی به میلاو شي ښه وبه لکه مړه خدای دې رحم وکړي والله په ګرځېدو خو مو خپې ډانګې شوې که یاره دا پیرونه شو بس بیا نه الو مړه هلکه تاسو راځئ دغه کس د غوا ساتي دغه یو سره به وساتو راځئ دا به هم پکې وګورو چې څه کوي یار ستا چې د غوا خرڅې نه نه دا خو مې سرل نه را پرېښودی یار هلکه مه کوه د اختر ورځې شپې دي ویستې خرڅه کړه پیسې د لکۍ چې وایي خو نه په پښتو پوهېږي یو سرل نه مې را پرېښودی یاره لکه مړه دا خرڅ یې که را باندې که نه یاره سبا اختر دی څاروی هم نه دی اخیستی مړه راکړئ 2 لک روپۍ راکړئ دا چې دا والا که نه مړه دونه خو لږه ګزاره وکړه درنه بې والو یاره نه خرڅوم دا مه کوه هلکه سولېغ زره پې نه، نه، دله نه درکوم خرڅوم. نغدې دله درکومه ځه هلکه یاره ستاسو قسمت خراب دی دا یې نه خرڅوي نو اوس څه وکړمه یار زمونږ قسمت خراب نه دی خو تا د سره چېرته سا اخیستې نو یاره که دا سړی سیده رخصت که په دې دماغ مې ورته ګورئ بوج دی والله چې د لاسه به مې خوږ شوی هلکه زه ستا به هم دغه ملګري مړه مړه تا ته چا تاسو قسمت نشته دی ګنې ما چې کومې سوداګانې کړي ټولې دومره ښه راغلي دي یاره او بس هلکه شکر دی څاروی خو میلاو شو خو اوس به داسې کار کوې که نه چې اشنا ګورې د شپې په تیاره کې به بوځي چې څوک یې ویني نه ګنې د نظره کړی به چا ټیک ده صحیح ده لالا او نه به چاته ښې صحیح ده ټیک ده او بس په تیاره کې به بوځي ښه صحیح ده هوا هلکه ویسه څنګه چلې څاروی مو واخیستو او باچا خړي یاره تاسې څاروی خدای راکړو غوړ څاروی دی غوړ دا ته مني ما ته هم خماري ډېر صفتونه وکړه ما یاره ورځمه چې وینم یې خیر راته نه ولې نه وبېخم ځه که نه راځه ته راشه وښایه راته یاره مړه تا خو ته داسې زورونه کول داسې زور خان بابا ګاړو ته نه کوي څنګه زور چې تا دې ته کول داسې شی دی دا مړه ستا د لاسه خو مقابو به بانګې کړی و خلک چې خورې دا شی راته میلاو کړو مړه کړه ته دې دونه کولی وي دا چې څاروی دی دا داسې شی دی لکه خدای دې بېخ وباسه تا ته ما ویلي نه و چې دا څاروی چاته ما راوباسه یاره مړه ته وې ما تې راوباسه پرېښوده مې نه نو مړه د دې نه خو بدله ما ښه څاروی اخیستی وی دا څه شی دی دا تا خو هم پسې ګرځولي ستا د لاسه خو زموږ پوندې اوس هم دړ کوي نه مړه ډېر بېکاره ما اخیستلی و دی دونه صفتونه کول ځه لکه زه ګورې دا دماغ مې راته کار پرې دی تاسې میټره وټ کې مړه زه کور ته یې بوځئ ځه څه مړه څاروی په خپله وړو کې اخیستی دی او کوڅه یې په مونږ ویسته